ها ملګرو په دې سکرین باندې چې تاسو کم ګورئ کنه دا یو دکاندار دی ورسره یو جینۍ ده. اوس دا جینۍ به د کور نه په کومه بانه باندې راوتې وي دې دکاندار ته به راغلي وي. دکاندار به ورله کم لالچ ورکړی وي د څه په بانه باندې چې کوم دی هغه به راغواړي خپل کم یعنی کم سوچونه او کم فکرونه چې دي هغه به پرې پوره کوي. د بده مرغه زه به دا تاسو ته ویم چې لکه دا یوه ویډیو نه ده، دا خو دا ویډیو راغله نو خلکو ته پته ولګېده چې داسې چلونه روان دي. د دې نه علاوه په زراو کم داسې کارونه چې دي هغه زمونږ په ملک خاص کر زمونږ په خیبر پښتونخوا په مارکیټونو کې چې کم دی دا قصې روانې دي او هر سړي ته چې کم دی هغه پته ده، خو څوک هم د دې خلاف څه خبره نه کوي او نه د دې خلاف څوک راپاڅي چې آیا ووایي چې دا زمونږ کوم غیرتي پښتانه چې دي مونږ ځان ته غیرتي پښتانه وایو د دې به کیږي څه. حالانکې که اوس دا ویډیو چې کومه په سکرین باندې چلیږي دا که د هر چا د دې څه زمونږ تعلق نشته، خو زمونږ کوم پښتونخوا کې چې دي دا حالات روان دي نو د دې دپاره د مخنیوي یو کوشش کول پکار دي او ټول په دې باندې راپاڅېده پکار دي چې آیا زمونږ یو غیرتي قوم یو غیرتي کم غیرت چې کوم دی زمونږ نشان دی او داسې قسم حرکت چې دی زمونږ په مارکیټونو کې ډېر زیات عام دي نو که موږ د دې مخنیوی وکړو هغه به ډېره زیاته ښه وي. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.